د نورستان ولایت کامدیش او برګ مټال ولسوالیو لاره له یوې میاشتې راهیسې تړل شوې ده. السلام علیکم. نن چهارشنبه د 1415 لمریز کال د اوریا حمل د میاشتې 5مه چې له 2026 زیږدیز یا میلادي کال د مارچ له 25 نیټې سره برابره ده. پام مو راوړم یو مهم خبر ته له یاران ټلویزیون څخه. د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ عمومي لاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې ده چې له امله یې سیمه ییز خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو میاشت نه پاسه 2 میاشت دغه زموږ فرضي کرښه باندې د پاکستان دغه سره جنگ روان دی او زموږ ولسونه چې دي ډېر مشکلات سره مخ دي. باید هغه نه مواد پیدا کېږي او نه وړه او نه داسې غوړي لکه چې یو وړه یو تروړه پیدا شو هغې 8000 او 9000 روپۍ دی او ډېر مشکل سره زموږ خلک مخامخ دي. بس زموږ حکومت د دغه مشرانو څخه غوښتنه کوو چې باید هر څه هغو ته پام وګرځي، کوشش وکړي چې هغو سره کومک دوباره. راپورونه ښایي چې دا لاره وروسته له هغې وتړل شوه کله چې د اسلامي امارت او پاکستاني پوځ ترمنځ نښته رامنځته شوه. د سرچینو په وینا د پاکستاني پوځ له لوري د توغندیو ویشتل هم د دې لارې د تړل کېدو یو مهم لامل بلل کېږي. د نورستان والي قاري زین العابدین عابد ویلي چې د کامدیش او برګ مټال ولسوالیو ترمنځ د بدیلې لارې د جوړولو چارې پیل شوي دي. هغه زیاته کړه چې دغه لاره د جګړې له پیل راهیسې تر فشار لاندې ده او د خلکو پر تګ راتګ به پرې ډزې کېدي. او زه د نورستان ولسونو ته خصوصا د کامدیش او د برګ مټال ولسوالیو ولسونو ته ډاډ اطمینان ورکوم او همداشانته د برګ مټال او د کامدیش مجاهدینو ته هغوی ته هم ډاډ و اطمینان ورکوم چې نږدې ورځو کې به انشاءالله دا لاره وصل شي کامدیش او برګ مټال سره او کار په تیزۍ سره روان ده او انشاءالله موږ تر هغه پورې خپل ټیم د ځینه نه انتقالو تر اوسه پورې چې دا لاره نه وصل کړي انشاءالله. د یادونې وړ ده چې د کامدیش ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ د سختو غرنیو لارو له لارې د کونړ ولایت غازي آباد، ناړۍ او شیګل ولسوالیو ته کډه شوي دي، خو ډیری خلک لا هم په کامدیش کې پاتې دي او د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخ دي.